درېمه حمله د دې خلکو چې وا زموږ تعلیمي ادارې چې څومره وي په دې تعلیمي ادارو کې دیني چې څومره علوم دی پاک وایستل ختم کړل. هغوی کوشش کوو مسلمان د اسلام نه لرې شي، د مسلمان تعلق د اسلام سره ختم شي، د مسلمان تعلق د خپل تهذیب سره ختم شي، مسلمان په نوم باندې مسلمان پاتې شي، د اسلام څخه پاتې نشي. اولاد میکالی هم دغه اعلان کړو هندستان کې په دغه وخت کې بری صغیر د مسلمان د گمراه کولو کوشش یې کوو. دا غوي اول قدم دا او پالیګل نر تمام دیني ارسو استلا ورنه مخکې مو دا تصور نو مسلمانانو کې چې سکول دي مسلمانانو جدای او مدرسې جدای، دا تصور خروس تر پیرنګیره د ورنه راغی چې هغه زموږ دینی علوم ختم ورلل. علیګړ بنیاد کې خو دو وسه ستاسو ورته خبر وکړي د کالجونه د یونیورسيټیاني د مسلمانانو ملک دي، د دې استادانو مسلمانان دي، د دې چلوونکو مسلمانان دي، د ته پیسې ورکوونکو زما استاد پیسې زما استاد ټیکس پیسې د ورزي زما استاد بیت المال خزانه نه ورته راځي. به زما یو نوجوان دلته چې کله د دې کالج یونیورسيټي نه روزي د پګیره ولې شرمېږي، دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي. د په پګړې ولې شرمېږي، دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي. د لمونځ خپل ولې نه ورځي، د قرآن سره آشنا ولې نشي، د مور پلار حقوق ولې نه پیژني، د بیا شاعر الله ته په سپک نظر باندې ولې ګوري. دا په دغه مسلمان کالج کې مسلمانانو ملک کې مسلمان استاد نه رسوخونه نه دی ویلي. اصل کې د دې بنیاد هغه چې جوړ کو هغه بنیاد دا چې د دې نه دینی علوم ختم شي، یو مسلمان پاتې نشي د سره. په هغه دور کې دیو چې کله دغه څه وکړه مولانا قاسم نانوتي صاحب نور الله مرقده دیو چې کم خالص دینی علوم دلته نوستیو اگر واغ سره مدرسې بنیاد کې خو دغه علوم دلته راځي کړ. بیا ورته چا ویلا بل حضرت جی که تاسو دلته د انګلیش هم پڑھاواله او دا ساينس او غلا دم دلته پڑھاواله نو تاسو یو عالم با هغه خې انجینیر هم جوړې دي، تاسو یو عالم با ساينسدان هم جوړې دي. مولانا قاسم نانوتي رحم الله ورته ویلا دغه ضرورتونو د پاره خو علیګړ جوړ شوی دی کنه، دا مشوره علیګړ والا تور کې چې یو ساينسدان زی هغه مسلمان لاړ شي، دا مشوره علیګړ والا تور کا چې دلته نه یو ډاکټر جوړیږي، هغه ډاکټر دی مسلمان ډاکټر جوړ شي، ځکه دا ډاکټر د لپاره مسلمان کېدل ضروری دي، دا ډاکټر د لپاره دا ضروری دي چې باقي انسانيت موجود وي، هغه کې خیرخواهی د انسانيت موجود وي، هغه تش قصاب جوړ نشي. ول دیوبند کو جوړ شوی د دیوبند مدرسه خالص دغه دیني علوم لپاره چې مونږ دا سر ته ورسو دام کافی دي. او مفکر اسلام مفتی محمود رحم الله تم سوق کی پیشکش کسان راغله ول حضرت جی خدا عصري علوم چې دي دا هم په مدرسو کې نافذ کو ول تنغوړي چې ستاره مدرسې او تعلیم مولا چې کله پاریږي د دې پر ملک ډاکټر هم جوړ شي، د انجینیر هم جوړ شي، د فلا ناغور ته ول دا ته ول نه غوړي خو پر کالجونو کې دا نصاب ته نافذ کا او چې ستایو سنځدان راوځي هغه عالم هم وي کنه، ستایو ډاکټر چې هغه زینه پاریږي هغه قاری حافظ عالم هم وي کنه، په موږ سره مسلط کې